زما معززو قدرمندو مشرانو کشرانو صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یو تپوسو کو عن اکثر ما يدخل الناس الجنه چې دا ډیر حضرات جنت ته داخل شي نو وجه سره جنت د داخله دلو عمل کم یو دی او ډیر جهنميان چې جهنم ته داخليږي نو وجه سره عن اکثر ما يدخل الناس الجنه او عن اکثر ما يدخل النار الجنه یعنی ډیر انسانان چې جنت ته داخليږي نو په کم یو عمل باندې داخلي او ډیر خلق چې جهنم ته داخليږي نو په کم یو عمل باندې جهنم ته داخلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جواب فرمایي نبی له سلام فرمایي ډیر انسانان چې جنت ته داخليږي نو په وجه د تقوا او حسن الخلق سره داخلي ډیر حضرات چې جنت ته داخليږي تقوا الله پرهیزګاری په هغه کې موجود دی د پرهیزګاری په وجه باندې دا انسان جنت ته داخل شي پرهیزګاری د ټولو فرائض او پابند د ټولو نواهیات او نزان بچکول دې ته تقوا پرهیزګاری وي څومره فرائض سونا اوامر چې قران او حدیث کې ذکر دي دا هغه ځان پابند جوړولو او سونا نواهی چې قران او حدیث کې ذکر دي الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم دا غي نه منع کړی هغه نه ځان بچکول نیتا تقوا وي تقوا الله تقوا یو داسې عمل دی زما معززو چې د تقوا په ذریعه سره الله جل شانه د انسان ناراضي شي الله جل شانه دا انسان خپل دوست جوړ کی او دا انسان د تقوا په وجه باندې مستحق د جنت جوړ شي الله جل شانه دې مونږ کې تقوا پیدا کی او دویم وحسن الخلق زیات انسانان چې جنت ته داخليږي دا هغه عمل اخلاق خستوي کردار یې خپلوي وي رویه یې خپلوي وي اخلاق یې مزین حسن الخلق چې دا کم یو انسان اخلاق کول شول ته پوښ چې دې انسان نه الله جل شانه راضي او کله چې د انسان نه الله راضي شي نبي ادا جنتی دی اخلاق یو داسې سیز دی چې د انسان د جنت د داخله دلو ذریعہ ګرځي حسن الخلق زما معززو یو انسان ټول شپه تهجد باندې مصروف دی حدیث مبارک کې راځي یو انسان ټول شپه په تهجد باندې مصروف دی او بیا د اورزي روزي باندې مصروف دی د اورزي روزدار دی د اورز د شپې تهجد گزار دی دا سونه مشکل عمل دی ټول شپه دې تهجد کوي او د اورزي ټول اورز روزدار دی دا د انسان په وس کې نشته سونه انتهایی مشکل عبادت دی لیکن یو انسان د شپې په تهجد باندې مصروف دی د اورزي په روزي باندې مصروف دی او د بل انسان اخلاق خستدي مزین دی په اخلاق باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اخلاق والا انسان دې د هغه روزدار او تهجد گزار مرتبه ته په اخلاق باندې رسي دې وجہ نبی له صلوات و سلام نه چې تاسو شو زیات انسانان چې جنت ته داخليږي کم یو عمل باندې به داخليږي سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا کم یو انسان تقوا زیاتې تقوا الله تقوا زیاتې حسن الخلق او اخلاق خستې دا انسان جنتی دی او بیا صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي عن اکثر ما يدخل الناس النار
ډیر انسانان چې جهنم ته داخليږي وجه سره په کم یو عمل باندې به جهنم ته داخليږي جهنم کې به ډیر انسانان د کم یو عمل کوونکي وي ډیر جهنميان به د کم یو عمل کوي نبی رسول الله والسلام فرمایلو الفم والفرج جهنميان ډیر جهنميان چې جهنم ته داخل شوي دي په دوه کارونو باندې جهنم ته داخل شوي په دوه سيزونو باندې دا انسانان جهنم ته داخل شوي دي الفم بد اخلاقی الفم د خلی پر دغاخی نه الفم خلی په قابو کې نه خلی بے مهار لګیاوی سوچ سمجھ سره د خبره نه کوي په خپل خبره باندې د سوچ نه کوي الفم د خلی د ګناه د وجنه د خلی د ګناه د وجنه انسان جهنم ته داخل شي د دې خلی ډیر کردار دی دا خلی ډیر ګناهونه کوي دا خلی انسان تباہی ته بوزي دا خلی انسان برباد کی د دې خلی د وجنه انسان د جهنم مستحق جوړ شي دا کفر ایمان دا د خلی عمل نه دی سو انسان چې مسلمانی کی د خلی په اقرار سره مسلمان دی او چې کافر کیږي د خلی په انکار سره کافر کیږي نو د خلی نه چې کله انسان الفاظ وباسي سوچو کا چې ته د خلی نه سو باسي کنزل په خلی باندې کیږي غیبت په خلی باندې کیږي بل مسلمان ته دک په خلی باندې رسیږي نو د خلی د وجنه انسان اکثر جهنم کې دی اکثر جهنميان هغه د خلی د وجنه په دی وجه رسول الله فرمایل الفم د خلی د وجنه انسان هغه جهنم ته لاړي د ډیرو کسانو خلی داسې شروع ده چې بالکل خلی قابو کې نه دا سوچ هم نه کې چې زه د خلی نه دا خبر او باسم آیا دا د الله په اطاعت کې ده او کدا الله په نافرمانی کې زما معززو په دی وجبانی نبی له صلوات و سلام فرمای د شپې به مسلمانی او د ورځې به کافری د ورځې به مسلمانی او د شپې به کافری وجدا چې د خلینو به داسې عملونه او داسې حرکات او داسې خبرې وتلی چې دی به پوه شوی نه او جهنم مستحق به جوړ شي او دیم ډیر جهنميان چې په جهنم کې اوسېږي داغي کردار هغه فرج دی عورت یې صحیح نه استعمالي ډیر جهنميان چې جهنم کې دي نو په وجه د عورت کې چې عورت یې قابو کې نه دی عورت یې صحیح نه استعمالي سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تپوس کوي زیات جهنميان د عمل د وجه نه دي نبی رسول الله والسلام فرمایل الفم والفرج د یو انسان خلاصې نه استعماليږي د یو انسان عورت صحیح نه استعماليږي دا جهنمی دی د عورت د وجه نه ډیر خلق جهنم ته لاړو چې عورت یې صحیح نه استعماليږي عورت یې زناکاری کې بدکاری کې او بد افعال او بد کارونو کې استعمال دي نو زما معززو د جنت دو عملونه دي تقوى الله وحسن الخلق نبی علیہ السلام فرمائے تقوی پیدا کا اخلاق ځان مزین کا اخلاق خسته کا تب د جنت مستحق جوړ شي او د جهنم مستحقین دو کارونه دي چې جهنمی جوړيږي یو خلا او دویم فرج چې خلا د انسان قابو نه ده عورت د انسان صحیح استعمال نه ده دا انسان جهنمی